داسې د یارانو پخوا به دا د سولې کوتره د سولې سمبول وه، سپینه کوتره. اوس دغه د طالبانو د ملاتړو سوله هم دغسې مسخره سوې ده لکه د سولې سمبول یې مسخره کړی. اوس چرګه د سولې سمبول ده. مطلب که مو له دې وروسته د سولې کوم بنر منر رسموو نو چرګه ورسره رسموئ، او که مو له چرګې سره بیا غږ اچوو بیا د ډیوه پتنګ غږ ورسره اچوئ، بیخي یې لکه د چرګې داسې اواز ده. عیناً چرګه چې له ستوني کوم اواز راوباسي، ستوني له هغې برخې ډیوه پتنګ هم غږ راوباسي. نو ټوکی مه ګڼئ، واقعیت دا ده چې طالبانو ملاتړي همدومره احمق او مسخره خلک دي لکه د دوی سمبولونه. د دوی سوله همدومره مسخره شی ده لکه د دوی د سولې سمبول. دوی احمقان ډېر قسمه وي که نه، ځینې احمقان یې په خپل حماقت پوهېږي، ځینې احمقان یې چې نور خلک یې هم په حماقت نه پوهېږي، دوی په خپله هم نه پوهېږي. ځینې بیا داسې وي چې ټوله دنیا یې په حماقت پوهېږي، ماشومان یې هم په حماقت پوهېږي، خو دوی په خپل حماقت نه پوهېږي. د طالبانو ملاتړ چې طالب صفت کوي، تاسې باور په خدای وکړئ د افغانستان هغه لوستي خلک هم د دوی په حماقت پوهېږي. هغه یې ګوري، هغه وایي چې د خدای په غضب ککړو، خو دا د موږ یې ګورو نو وایي کوم خوسکی چې چا په خپله خور رالوی کړی د هغه غاښ کتلو ته څه ضرورت دي. دا خلک په خپله خور رالوی کړي دي، پېژني، د دوی اخلاق ور معلوم دي، د دوی دیانت ور معلوم دی، دوی وړتیا ور معلومه ده، دوی سوله ور معلومه ده، دوی رحم ور معلوم دی، دوی عفو ور معلومه ده. نو څه له ځان شرموئ او رذیلانو. هغه خلک سر و کال له طالبانو سره ژوند کوي. تاسې یوه اونۍ ورځئ د ډالرو په زور او د استخباراتي اړیکو په زور باندې، بیا تاسې تر هغو خلکو طالبان ښه پېژنئ، بیا تاسې ور پېژنئ خلکو ته، د خدای لعنت یې در باندې.